بسم الله الرحمن الرحیم. سو قیمته الکولونه پولیهایدریک الکول هم دې ته موږ یو او پولیولز هم یو، یعنې هغه مرکبات چې هغه د یو څخه پکې زیات هایدروکسیل ګروپونه وي، د یو څخه زیات OH ګروپونه ولري، هغې ته موږ پولیولز یو، پولیهایدریک الکول هم یو. نو په هغې کې یو موږ سره څه شی دی چې دوه قیمته دي. دوه قیمته الکول صحیح ده، او دې ته ډایول هم موږ یو، ډایول ډای هایدریک الکول هم ورته یو، ډای هایدریک الکول هم دې ته وایو، او دې ته موږ ګلايکول هم یو. چې ورته یو ګلايکول، دې ته موږ څه یو ګلايکول. په دې کې دوه هایدروکسل ګروپونه موږ سره شتون لري. او دغه دوه OH ګروپونه به دوه بېلابېلو کاربنو سره وصلي، یو کاربن باندې به دواړه نه وي، ځکه یو کاربن باندې دواړه OH ګروپونه، یو کاربن باندې دوه OH ګروپونه راشي هغه ثابت نه وي، هغه انسټیبل وي، هغه څه شی انسټیبل وي، غیر ثابت وي، او دا بدلیږي په څه باندې؟ په کاربونیل مرکباتو باندې بدلیږي، کاربونیل مرکباتو بدلیږي او پلس اوبو باندې. نو باید ما سره دغه OH ګروپونه په دوه بېلابېلو کاربنو باندې، OH ګروپونه په دوه بېلابېلو کاربنونو باندې، نو دې ته موږ ډای هایدریک الکول یو، یا دې ته موږ ګلايکول هم یو. ګلايکو اصل کې ګوره دا ګلايکو چې دی دا ګلایسیس نه وتی دی، ګلایسیس، او ګلایسیس مطلب څه دی؟ سویټ، خوږ. ګلایسیس مطلب څه دی؟ خوږ. دې ته موږ ګلايکولونه یو. د دې ښه مثال ايتلين ګلايکول دی، دا ايتلين ګلايکول دی، ايتلين ګلايکول. دا موږ داسې هم لیکلی شو چې CH2OH او CH2OH. نو ایپاک نوم د دو 1,2 ایتان ډایول دی، او دې ته موږ ایتایلین ګلايکول هم یو، ایتایلین، لکه د ایتایلین نه په لاس راځي، ایتایلین ګلايکول. ایتایلین ګلايکول هم دی او 1,2 ایتان ډایول هم دی. بل مثال یې چې دی پروپایلین ګلايکول دی، CH2OH CH2 او بیا CH3. دا موږ سره 1,2 پروپان ډایول دی، او بل پروپایلین ګلايکول دی.
بل مثال چې دی موږ سره CH2OH CH2OH نو دا 1,3 پروپان ډای اول دی او د ده نوم چې دی زوړ نوم ټرای میتایلین ګلايکول دی. نو که موږ ایتایلین ګلايکول ته راشو ایتایلین ګلايکول ته نو د ده نوم چې دی یو پاک 1,2 ایتان ډای اول دی او CH2OH دی. دا موږ سره دوه قیمته الکول دی دوه قیمته الکولونو څخه دی. دا یو بیرنګه او بې بویه بوی نه کوي او د شربت په شان مایع ده ټینګه مایع ده ویسکاس ده لکه شات چې ټینګ دي که نه دا شان مایع ده. د ده بی پی 190 دی ایشېدو درجه 190 ده 190 او د کنګل کېدو درجه یې منفي 155 ده. خوږ خوند لري هایګروسکوپیک ده اوبه جذبوي هایګروسکوپیک ده الکولو او بو سره مسیبل ده چې ته وایي په هر نسبت منحله ده په هر نسبت په اوبو کې منحله ده او په ایتایل الکولو کې منحله ده خو یاد ولرئ په ایتر کې غیر منحل ده او د میتایل الکولو په څیر زهرجنه ده ایتایل الکول چې زهرجن دي ټاکسیک دي ولې ټاکسیک دي ځکه چې بدن ته لاړ شي نو میتایل الکول نه میتانویک اسید جوړیږي او د ایتایلین ګلايکول نه به اکزلیک اسید جوړیږي اکزلیک اسید نو دې وجې نه دا څه دی موږ سره
دا زهرجنه ده. د انتیپریز په توګه استعمالیږي. انتیپریز د یخ ضد، د کنګل کېدو ضد، د یخ ضد په توګه د دې نه موږ استفاده کوو. د دې وجه نه د موټرو په رډیټورو کې دې نه استفاده کېږي. او دا اوړي کې هم ښه دی او ژمي کې هم ښه ده. اوړي کې په دې ښه چې جوش ټکې به لوړی نو اوبه به موږ سره رډیټر نه الوزي، او په ژمي کې په دې ښه ده چې اوبه به کنګل کېږي نه په رډیټر کې، ټول عمر به په مایع شکل کې ورسره وي. د موټرو په بریک کې د هایدرولیک مادې په توګه دې نه استفاده کېږي. د موټرو په بریک کې د هایدرولیک مادې په توګه دې نه استفاده کېږي. خالص په بیخه خالص ګلايکول به ته استعمالوي. همدارنګې په رنګونو کې دې نه موږ استفاده کوو. رنګونو کې، تیلو کې، د قلم په رنګونو کې، دې کې موږ دې نه د محلل په توګه د نه استفاده کېږي. ایتلین ګلايکول لومړنی دوه قیمته الکول دی. لومړنی دوه قیمته الکول دی. او دا اکسلیک اسید د موږ ګلايکول چې دی دا اکسیډایز کو ایتلین ګلايکولو، که د دې موږ اکسیډیشن وکړو، د اکسیډیشن په نتیجه کې دې نه اکزلیک اسید جوړیږي. چیرې جوړیږي؟ اکزلیک اسید. دا ایتلین ګلايکول دی. د دې زه اکسیډیشن وکړم، صحیح ده. نو ما سره CH2OH او CHO راځي. دا ګلايکولیک الډیهایډ دی. ګلايکولیک الډیهایډ دی. بیا دا ګلايکولیک الډیهایډ که د دې زه بیا اکسیډیشن وکړم، صحیح ده، نو CH2OH او COH دا په لاس راځي او دې ته موږ ګلايکولیک اسید دیو. ګلايکولیک اسید د ته ویل کېږي. د دې ګلايکولیک اسید که ته بیا اکسیډیشن وکړې همداسې، د دې نه به راشي CHO او COOH او دا ګلايکوزیلیک اسید دی. ګلايکوزیلیک اسید دی. او دا که موږ د دې اکسیډیشن وکړو نو دې نه به راشي اکزلیک اسید. اکزلیک اسید د دوی پاک نوم دی 1,2 ایتان ډایویک اسید د نوم دی. اوکې، او د بلې لارې باندې موږ سره به ګلايکوزایل راشي. CHO چې دی که نه، دا د نوم دی ګلايکوزال، او د دې چې موږ اکسیډیشن وکړو نو موږ سره به راشي ګلايکوزیلیک اسید، او ګلايکوزیلیک اسید به موږ ته چې راکړي اکزلیک اسید به موږ ته راکړي.
څنګه کولی شو چې موږ ایتیلین ګلايکول چې دی دا په لاس راوړو. دی دا یعنې څنګه کولی شو چې ایتیلین ګلايکول چې دی دا موږ په لاس راوړو. یوه طریقه یې که موږ ایتلین واخلو، ایتلین، او موږ د دې ریاکشن وکړو د یخ پوټاشیم پرمنګنیټ سره. د یخ پوټاشیم پرمنګنیټ سره دې ریاکشن وکړو نو موږ سره به ایتایل الکول ایتیلین ګلايکول چې دا په لاس راشي. یوه طریقه یې دا ده. دویمه طریقه یې دا ده چې موږ ډای برومو کلوراید واخلو، ډای کلوریتان واخلو. دا دویمه طریقه ده. سی ایچ ډای کلورو یا ډای برومو ایتان واخلو او د دې ریاکشن موږ وکړو د سوډیم کاربونیټ سره. سوډیم کاربونیټ په شتون کې د دې موږ هایدرالیسیس وکړو نو موږ سره به ایتایل الکول چې دا په لاس راشي. وبخښئ ایتیلین ګلايکول به په لاس راشي. ایتیلین ګلايکول پلس سوډیم بایکاربونیټ plus sodium bromide. او داسې هم دې نه خو موږ سره په لاس راغلل، خو داسې هم کولی شو چې موږ کلوروهایډرین واخلو. کلوروهایډرین د دې ریاکشن موږ وکړو sodium bicarbonate سره. موږ سره به راشي CH2OH CH2OH plus sodium chloride plus carbon dioxide. همدارنګه موږ د ایتیلین اکساید څخه هم کولی شو په لاس راوړو. ایتیلین اکساید دی اکزرین دی ته ویل کېږي، اکزرین. او دا کمرشل میتود دی. نو دې نه ایتیلین ګلايکول په لاس راځي. کیمیاوي خواص ته اقرار شو د ګلايکولو. نو دا ګلايکول د ریاکشن که موږ وکړو د HNO3 سره نو موږ سره نایترو ګلايکول جوړیږي. نایترو ګلايکول plus 2H2O. چې دا نایترو ګلايکول چې دی، نایترو ګلايکول دا چاودیدونکي مواد دي. چاودیدونکي ماده ده. هسې یو پوښتنه ده چې ولې موږ ګلايکول د یخ ضد په توګه دا استعمالوو؟ ولې جوش ټکي د لوړ دي؟ صحیح ده.
نو ګلايکول کې 2 OH ګروپونه دي نو هایدروجن اړیکه په کې کوي جوش ټکي ځکه لوړ دي او د یخ ضد مادې په توګه دي نه ولې موږ استفاده کوو ځکه ویل کېدو ټکي ډېر ټیټ دي ویل کېدو ټکي څه دي د ډېر ټیټ دي نو له دې له امله موږ دا د یخ ضد په توګه انټي فریز په توګه دې نه موږ څه کوو موږ استفاده کوو